لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باب الصبر. دا باب دی په بیان د صبر کې. د صبر متعلق الله تعالی قرآن کې فرمای یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا. سورہ آل عمران کې 200 نمبر آیات تی جی. الله فرمای اے ایمان والو، اے مسلمانانو، تاسو صبر کوئ او د دشمن خلاف مضبوط ادریږي. الله وی دویم آیات کریمه دی د سورہ بقره 153 نمبر آیات تی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الله وی اے مومنانو، اے مسلمانانو، الله وی اے زما بندگانو، زبا خامخا ضرور بی ضرور به پتا سو باندې سره ازمایش امتحان به در باندې کوم. کله کله به الله وی په د یری په صورت کې الله وی زه په تاسو ازمایش او امتحان کوم. کله کله الله وی د دشمن یره به زه په تاسو زیاته کم. الله وی کله کله به زه په تاسو داسې ازمایش کوم چې د یو حیوان د یو درنده یره به زه په تاسو په زړونو کې در واچوم. الله وی کله کله به زه په تاسو باندې په داسې یو صورت او په داسې یو شکل کې به در باندې امتحان کوم چې کله به در باندې لوږه راولم. لوږه الله وی کله کله به د ستاسو مالونه، جانونه، نفسونه، میوجات، خوراکونه به درله کم کمه. الله وی چې د ستاسو باندې په هر صورت کې که ازمایش امتحان کیږي نو تاسو به څه کوئ؟ صبر به کوئ. او بیا الله فرمایي وبشر الصابرین. خوشخبري ده، زیری دی د پاره د چا؟ د صبر کوونکو. د صبر بدله جنت دی. بل آیت کریمه کی فرمائی سورہ زمر کی آیت نمبر 10 انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله و چې کم سړی صبر کوي، کم سړی چې صبر وکي نو د د پاره اجر بغیر حساب به ملاویږي. ډیر اجر او ثواب الله یې زه به ورله ورکوم. په خبره باندې پوه شوې که نه؟ بل آیت کریمه دی ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور. الله فرمایي چې کم سړی صبر وکړلو او بخشش وکړلو. بخشش مطلب څه؟ چې کم ظالم ورسره ظلم کړی وي د هغه ظالم معاف کړلو. ورې الله څه وایي؟ ان ذلک لمن عزم الامور. د دا کار دا د همتونو والا د خلکو کار دی، دا اراده دا د مضبوطو خلکو سره کار دی، دا د قوتناکو خلکو کار دی. په خبره پوه شوې؟ که تا سره څوک ظلم وکړي، زیاتي وکړي، ته یې معاف کوه، ته صبر کوه، تاله به الله تعالی څه د اجر و ثواب درکوي او ستا بدله به الله اخلي. دا وره ګورې د دې آیت کریمه په لاندې تشریح کې تفسیر ابن کثیر کې یو واقعه لیکلې ده، ډېره ښکلې واقعه ده. یو ځل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او رسول الله مبارک داسې په یو ځای کې روان و، یو کافر راغی، یو یهودي یا مشرک کافر راغی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ډېرې زیاتې بدې ردې وویلې او ډېر زیات بدې ردې ورته وویلې. حضرت ابوبکر صدیق مکمل ځان غلی کړو، هېڅ هم ورته نه وي، هغه اورېدلې هغه بدې ردې. رسول الله مبارک هم هېڅ غږ نه کولو. دې کې چې دا کافر دا مشرک نه چپ کېدلو، حضرت ابوبکر صدیق ته ډېرې بدې ردې وویلې. آخر کې حضرت ابوبکر صدیق ورته وی هغه هم ورته څه وویل، هغه هم ورته جواب ورکړلو، هغه هم ورته جواب ورکړو. دې کې رسول الله مبارک چې څنګه د حضرت ابوبکر صدیق جواب واورېدو ووره نو د دواړو جهانو سردار ته روان شو. روان شو. حضرت ابوبکر صدیق څوک و؟ د اسلام د رسول الله مبارک نه پس امیر المؤمنین و خلیفه و حضرت ابوبکر صدیق د رسول الله مبارک سقر مبارک و د حضرت عایشی صدیقی رضی الله تعالی عنها والد محترم و. خبره باندې پوه شوې؟ لیکن رسول الله مبارک ته روان شو. حضرت ابوبکر صدیق رسول الله مبارک ته وی حضرت تاسو ما نه ولې لاړئ؟ تاسو ولې لاړئ؟ چې ما جواب ورکړو هغه ته نو تاسو ما نه لاړئ؟ نو رسول الله مبارک ورته وی ووره دا تفسیر ابن کثیر کې لیکلی ویله کله چې تا ته د کافر بدې ردې ویلې، تا ته کنځل وینا کوله او ته چپ وې، زم چپ وم، نو د ستا جواب فرشتو ورکولو. الله
ستا جواب چا ورکولو؟ فرشتو ورکولو. فرشتو د ستا په ځای باندې جواب دی کافر ته ورکو که نه، خو چې کله تا جواب ورکړلو نو هغه فرشتې لاړلې، بس وي زه هم لاړم. په خبره پوه شي؟ نو ښه جي. بل آیت کریمه کې ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین. الله وی زه به ضرور به ضرور ازمایش کوم، امتحان به کوم اے مؤمنانو په تاسو باندې چې په تاسو کې پته ولګي چې دا سړی د دین دپاره کلک ولاړ دی، دا سړی مجاهد دی، دا سړی په دین ځان قربانوي او دا سړی صبرناک دی، دا سړی چې دی دا څه دی دی د دین دپاره هېڅ خدمت نه کوي. هلکه الله ته د هر څه پته ده، الله ته د هر څه پته ده. الله ته زمونږ د ټولو د دې ټولو مخلوقاتو د دنیا د هر یو شي دا ټول نظام پته ده. الله ته د هر چا پته ده چې ګوره دا سړی د دین دپاره ځان قرباني، دا نه قرباني، دا سړی پکه مسلمان دی، دا سړی خدای مکه منافق دی. الله ته پته ده د هر څه، والله خلکو ته ښایي. یا رسول الله مبارک ته الله ښایي چې پیغمبره وګوره دا سړی ستا دا سړی چې تا سره کلک ولاړ دی، دا سړی منافق دی. په خبره باندې پوه شوې؟ او آخر کې څه وي الله تعالی چې الله وایي زه د صبر کوونکو سره یم. بل آیت کریمه کې سوره بقره کې 153 نمبر آیت کې الله فرمایي استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. الله وی مؤمنانو تاسو مدد حاصل کې په مانځه سره، تاسو مدد حاصل کې په صبر سره. الله وی منځونه کوي، عبادتونه کوي، الله وی صبر کوي. الله وی تاسو ته ازمایش راشي، تکلیف راشي، الله وی صبر کوي. ان الله مع الصابرین. رسول الله مبارک ته الله وی زه د صابرینو سره یم، الله وی زه د صبر کوونکو سره یم. په خبره باندې پوه شوې؟ حدیث مبارک ته به راشو. حضرت ابو مالک حارث ابن اسام اشعری رضی الله تعالی عنہ روایت تی فرمائی چې رسول الله مبارک فرمایلی چې تاسو پاکیزگی او طهارت ډیر کوئ، تاسو پاکی ډیره کوئ، ځکه دا پاکی او پاکیزگی دا طهارت دا د ایمان اهمه حصه ده. په خبره پوه شوې؟ سړی خپل د بدن پاکیزگی کې د خپل بدن طهارت حاصلی، د کپړو، د جامې پیزار، د ناستې پاستې ځای دا پاک ساتل دا د ایمان حصه ده. یا مطلب ته دا دی چې تاسو خپل عقیدې، تاسو خپل دل دماغ چې دی دا د شرک نه، د بدعاتو نه، د رسوماتو نه، د ناجایز رسوماتو نه الله وی تاسو دا پاک ساتئ. یا ته دا مراد شلو؟ په خبره پوه شوې؟ نو دا پاکیزگی طهارت دا د ایمان اهمه حصه ده. بیا فرمای رسول الله مبارک چې تاسو سبحان الله، الحمدلله ولا اله الا الله ډیر ډیر وایه، ځکه دا سبحان الله الحمدلله دا به ستاسو د تل د میزان ډکوي. څومره آسان عمل. رسول الله مبارک څه ویلي؟ ویل تاسو سبحان الله الحمدلله ډیر ډیر وایه، ځکه دا به ستاسو تل د میزان به ډکوي. ته به دلته د الله ذکر کې قیامت په ورځ چې کله تل د میزان ولګي، اعمال به شمارل کېږي نه، اعمال به وزن کېږي به. په خبره پوه شوې؟ بل یو روایت کې ورسره راځي چې کوم سړی سبحان الله الحمدلله دا ذکر ډېر ډېر کوي، د ده دپاره یو نور به جوړ شي، داسې نور چې د ده دپاره به د ځمکې نه واله تر اسمانه پورې دا خلا به ډکه کړي. په خبره پوه شوې؟ بل بیا پسې د حدیث کې فرمایي چې مونځ دا رڼا ده، مونځ والصلاة نور. رسول الله مبارک وایي مونځ رڼا ده. رڼا د رڼا څه مطلب؟ یعنی د دې مونځ په ذریعې سره چې ته کله مونځ کوې که نه، د دې مونځ په ذریعې سره به ته به جنت ته رسېږي. ته به چېرته رسېږي؟ جنت ته به رسېږي. یا وره موږ په د عام معاشره کې موږ تاسو کوم سړی چې مونځګزار وي، 5 وخته مونځ کوي، د قرآن تلاوت کوي، د ده په دې مخ کې الله تعالی د دې مونځ د برکت یو نور پیدا کړي. کم سړی که ډېر هم د دې رنګ نه ډېر هم بدرنګ وي که نه، رنګ یې توري سکڼ وي، لیکن مونځګزاره وي، د ده په دې مخ کې، د ده په دې چهره کې به الله تعالی یو نور ځلوي. او که ډېر هم ښایسته وي، دا څرمنې سپین هم وي، ډېر هم ښکلي وي، خو مونځ اودس نه کوي، په دې مخ کې به یو سپېروالی وي. نو الصلاة نور. رسول الله مبارک وایي چې مونځ رڼا ده. خبره پوه شوې؟ لکه دې ته غوږ ایږدی ګورې. بیا فرمایي چې والصدقة برهان، صدقه چې ده دا دلیل دی. دلیل
ستا دپاره سرې دا به دلیل جوړیږي. بیا ورپسې فرمایي والصبر ضیاء، او دا صبر چې دا څه دی لکه دا رڼا ده. والقرآن حجة لك او علیک، بیا فرمایي چې قرآن ستاسو دپاره یا حجت دی یا به په تاسو باندې خدای مکه حجت شي. چا چې قرآن تلاوت څوک کوي که نه د دنیا کې چې څوک د قرآن تلاوت کوي، د قرآن حلال حلال ګڼي، د قرآن حرام حرام ګڼي، د قرآن باندې عمل کوي، د قرآن تلاوت کوي، دا قرآن خپل زړه سره لګولي، دا قرآن به د ده لپاره د قیامت په ورځ دلیل ګرځېږي، دا به د ده لپاره د جنت ذریعه جوړېږي. دا د دواړو جهانو سردار فرمان دی. او که نه حلال حلال نه ګڼئ، حرام حرام نه ګڼئ، د قرآن تلاوت نه کې عمل پې نه کې، نو دا به بیا په تا باندې څه دی دلیل وي، په خبره باندې پوه شوي، دا به بیا په تا او که په تا باندې دا حجت شلو نو دا ستا دپاره څه دی د تباهۍ د بربادۍ سبب دی. صحیح ده. بیا رسول الله مبارک فرمای کل الناس یعدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، رواه مسلم. رسول الله مبارک فرمایي چې هر سړی د سحر په ټیم کې د خپل ځان د خپل نفس د ازادۍ او یا چې دی د خپل نفس د خپل ځان څه دی هلاکۍ، تباکۍ، بربادۍ. څه مطلب د خپل ځان د خپل نفس د ازادولو مطلب دا دی چې دی نیک اعمال کوي، د سحر په ټیم کې د الله عبادت کوي، دی د خپل ځان د خپل نفس د جهنم د اور نه څه دی آزاد کړي. سبحان الله. او چې دا د الله عبادت اونکي نو دی د خپل نفس د خپل ځان څه دی د جهنم په اور کې هلاک کړي. حدیث مبارک نه څو خبرې معلومې شوې. یو دا چې ګوره پاکیزګي طهارت حاصلول پکار دي، طهارت د خپل بدن جسمانی روحاني ظاهري باطني د دې ټولو طهارت، د عقیدوي د عقیدې د دل دماغ طهارت حاصلول په خبره باندې پوه د ایمان همه حصه ده. دویم نمبر دا چې د الله ذکر کول، سبحان الله الحمدلله ویل. دریم نمبر دا چې مونځ کول، صدقه ورکول. څلورم نمبر دا چې صبر کول، صبر. او پنځم نمبر دا د قرآن تلاوت کول. شپږم نمبر دا چې د سحر په ټیم کې د الله عبادت کول چې تا دا نفس دا د جهنم نه څه دی آزاد شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه وسلم.